د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي ننګرهار کې نږدې 800,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقیږي. دغه ریاست رئیس مولوي امین الله شریف له ټولو خلکو په ګډه دغه وایروس پر وړاندې مبارزه کې د ګډون غوښتنه وکړه. دغه کوم یو ګولۍ چې دي او دا به وټامین A دا به ورکول کیږي. دغه ګولۍ چې کومې دي دا به د شپږو میاشتو نه د یو کال ماشوم ته ورکول کیږي او دا سرې ګولۍ چې دي دا د یو کال نه تر 5 کالو پورې ماشوم ته ورکول کیږي چې د دوی صحت سره برابرېږي او ښه کیږي. بل لور ته ختیځون کې د قتلوي مافیا تعمیر ډاکټر حکم خان وایي د ختیځ ولایتونو په ټولو سیمو کې واکسین تر سره کیږي. کمپاین به زموږ 4 ورځې ادامه ولري چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به موږ وټامین A هم تطبیقیږي چې هغه د شری د واقعیتو په کمولو کې همدارنګه د غي د مړینې په کمولو کې او د شبخوري په کموالي کې هغه مرسته کوي. ورته مهال د جلال آباد ښار اوسیدونکي ګلدار آغا او نصیر هم له ټولو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. پولیو واکسین د 15 کلنۍ نه کته چې څومره ماشومان دي باید چې دوی ټولو ته ورسېږي که په هر ځای کې کنه د افغانستان په هر ساحه کې باید چې دوی ټولو ته ورسېږي نو تر دې پورې چې د پولیو د ناروغي چې د ټول افغانستان نه خلاصه شي. پولیو واکسین د 2 ساس کې د 15 کال نه ښکته کېږي او دا باید موږ خپل ماشومان تم د نور ماشومان تم باید دا موږ ورکړو کنه دا د ګوزن سبب ګرځي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د زده کړو ترڅنګ روغتیايي خدمات پکې وړیا دي او د مسؤلینو په خبره 14 ډوله بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې په ټولو دولتي روغتونونو کې واکسین هم په وړیا ډول ترسره کیږي.